سلام، هیله ده چې روغ جوړ به یاستئ. نننی درس مو په دې هکله دی څنګه کولی سو چې پښتو او انګلیسي لیکل دواړه یو ځای وکړو. معمول تاسو به ډېر ځله لیدلي وي کله چې موږ پښتو او انګلیسي لیکل کوو هغه نه یو ځای کېږي او په غلط ځای کې زموږ لیکل کېږي. که چیرې موږ وغواړو چې ولیکو د مثال په ډول پروناون یا ضمیر، ګورئ په دې ځای کې اوس یوه ستونزه ده چې دا داسې ولیکل سو یا ضمیر پروناون. زموږ لیکل څخه موخه او هدف داسې ده چې دا باید داسې ولیکل سي چې پروناون یا ضمیر. په ایم ایس ورډ کې څنګه کولی سو چې دغه ډول لیکل وکړو؟ ډېره اسانه خبره ده او ډېره اسانه طریقه یې ده. تاسو باید په هوم ریبن کې رایټ ټو لیفټ او لیفټ ټو رایټ کمانډ ته متوجه اوسئ. فلحال ستاسو په ورډ کې لیفټ ټو رایټ کمانډ آن دی. که چیرې غواړئ تاسو دغه لیکل په درسته طریقه ولیکئ نو تاسو به دا انتخاب کئ او دا کمانډ ته به راسئ چې هغه رایټ ټو لیفټ دی، له ښي څخه یې چپ طرف ته ډایرکشن نه ته تبدیل کړه. نو ستاسو لیکل به داسې شي چې پروناون یا ضمیر. نو تاسو کولی شئ ډېر په اسان په دغه طریقه باندې انګلیسي او پښتو یا هره ژبه چې اوسي هغه لیکل په اسانۍ سره وکولی شئ. او که چیرې غواړئ دا تاسو په منځ کې اوس راولئ نو د مخکې درسونو کې موږ ویلي وو چې دا سنټر ته راوړو. که چپ طرف ته غواړئ لیفټ سایډ ته ځئ او که چیرې ښي طرف ته ځئ نو په دې ځای به کلیک کوئ.